بیا زنانه رالی چې کله نارینه و بیعت ختم کو زنانه رالی نو د قریشو دا زنانه را جمع شوي او په هغوی کې څوک وه هند بنت عتبه د چا ښځه د ابو سفیان رضی الله عنه دا په کوم راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وینه ضایع کړې وه چې کوم ځای کې دا تاسو ته میلاو شي مړه یې کوي دا هند هم راله او ځان یې په صادر کې بلکل پټ کړی و چې پیغمبر مې وینلی کله چې دا زنانه را نږدې شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل تبایعنني على ألا تشركن بالله شيئا بیعت به ګوره په دې خبره باندې کوو چې الله سره به څه شی نه شریک کوئ هند خبره شروع کړه حالانکې دې ځان پټ کړی یا رسول الله ته خو هغه خبره موږ ته راهدې او په هغه خبره موږ سره بیعت علي چې نارینو ته خو دې دا خبره نه وکړې دا ډېره جبوره ښځه وه او بل دا ګډ سړي ښځه وه ابو سفیان نو صبر ترې ونه شو خبره وکړه خو بیا یې ویل وسنؤتیکه موږ به درسره بیعت وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولا تسرقنا غلا به نه کوئ غلاګانې به نه کوئ په دې به بیعت کوو بیا هند خبره شروع کړه والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنا فالله مې د قسم ما خو د ابو سفیان د مال نه وخت په وخت اخیستی خاون خپل یاد دی کله مې یو څه اخیستي کله مې بل څه وخت په وخت وما أدري كان ذلك حلا لي أم لا اوس دا پته نشي چې دغه زما لپاره حلال و او که نه ابو سفیان هم ولاړ هلته نو هغوی اما ما اصبت فيما مضى فأنت منه في حل مخکې چې څه زمان اخیستي ما ازاده حلاله کړې هغه هر څه مې راته حلال کړي دي نو ګوره د مسلمان زړه نرمي او دا یو نیم سړی په کور کې داسې حساب کتاب شروع کړي او دې ځای کې هند وایي چې ما وخت په وخت الهنة والهنا خپل ضرورت مطابق مې پیسې اخیستې د ابو سفیان ته خبر هم نه هغوی زه به سجدې اخیستې شي خبره ختمه شوه داسې کور د خوشحالو کور یي او داسې کور کې ژوند تېرېږي اوس یو نیم د ټماټرو هم حساب کوي پرون ما 2 کیلو راوړي وو هغه څنګه ختم شو دا ولې ښځه کېنولې سم دغه یې جوړ کړی محکمه یې جوړه کړې د وړو سره حساب ها صحیح د سړی حساب کوي خو داسې سختي په هره خبره کې نرمي پکار وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل وانک لهند بنت عتبه ته خو هند نه هغې وی او زه یمه فاعف عما سلف عفى الله عنك بس څه چې شوي ته راته بخښنه وکړه الله دې تا ته بخښنه وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره مخکې روانه کړه ولا تزنین بیعت به په دې باندې کوو چې زنا به نه کوئ هند بیا خبره شروع کړه یا رسول الله وهل تزني الحر یا رسول الله چې د درنې کورنۍ زنانې او آزاده زنانې هغه چېرته زنا کوي سبحان الله یعنې د دغه وخته پورې دا په جاهلیت کې وګورئ اسلام دغه وخت کې قبول کو خو عقل دا خبره نه مني چې د یو درنې کور زنانه د یو دروند کور زنانه او د درنې کورنۍ زنانه او آزاده زنانه دا به ملا زنا کوي چې وسوې نه او دا حالات یې لیدلی وی چې راشه وګوره دغه چې ځان ته پښتانه وي او سینه ټپوي د هغوی په بعضو کورونو کې حالات وګوره د هغوی د زنانو څه حالات دي داسې داسې مسلې موږ له راشي چې حیران شو ورته والله چې جواب اوس څنګه ورکړو کله ټلیفون ناشي بعض زنانه ما واده کړی دی او د یو کس سره مې جناګانې وکړې او اوس توبه وباسم او څه کوم
کله ټلیفون راشي مخکې ورځو کې یو تپوس زمانه شی و یو زنانه په خپل رواره باندې مینه ده او دا مسلې خصوص پیري پکې رالي چې د زوم سره مینه محبت ده دا زمانه په خپله تپوس شوی زوم سره مینه ده هغه زوم سره زنا کوي او دا به څه کېږي دا به څه نه کوي انسان حیران شي د حالاتو ته وګوري دې ځای کې د ابو سفیان رضی الله عنه ښځه هند وایي یا رسول الله درنه ښځه به هم زنا کوي دا خبره صحیح ده چې درنه ښځه زنا نه کوي دا صحیح خبره ده او د درنې کورنۍ ښځه زنا نه کوي او درنه کورنۍ کومه به ده چې اسلام پکې ده درنه کورنۍ ده چې کله به کور کې شرعي پردی هلته دا قصې دی چې کله کور کې د الله نه یره وي هلته دا قصې نه وي چې کله کور کې ډش او فحاشي او د انډیا فلمونه او سندرې او ډمتوب نه وي هلته دا قصې نه وي دا قصې کوم کور کې چې د الله یره نه وي دین نه وي دینداري نه وي پرده نه وي او دا جو ټي وي ته لګولی دی ډش لګولی موبایل هر یو سره لاس کې دی او دا قسمه قسم نارینه او نارینه لیږي قسمه قسم زنانه ګوري نو د هغې به څه انجام راوځي خو دغه انجام راوځي که یو سړی مسافر دی غریب په کور کې نه دی خو کور کې دیني ماحول نشتی د الله نه یره نشتی درنوالی نشتی دا ښځه چې ځان کنټرولي خو په دې به کنټرولي که نه چې د الله نه به یېرېږي د خاوند د عزت به خیال ساتي د خاوند د حیا به خیال ساتي نو هله به ځان د زنا نه بند کړي چې کله دا سپکه ډچه زنانه وي دا به د خاوند د عزت خیال وساتي نشي ساتلی ما تاسو ته دا فایده ذکر کړې وه د تفسیر په درس کې الله په سورة الاحزاب کې څه وایي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اے پیغمبر ووایا خپلو بیبیانو ته خپلو لوڼو ته او د مسلمانانو دې ښځو ته چې په ځان باندې دې غټې غټې څادرې راواچوي الله مخکې څه وایي ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين دا د دې لپاره چې وپېژندلی شي چې دا زنانه د درنې کورنۍ دي په پردي سره زنانه پېژندلی کېږي یو زنانه ته ولیده که نه چې کله با پرده په بازار کې روانه وه او شرعي پردې کړې و پوه شي چې خاوند یې غیرتي دی پوه شي چې پلار یې ښه غیرتي سړی دی پوه شي چې رور یې ښه غیرتي سړی دی او چې کله دې یو زنانه ولیده په بد حال په لنډو تنګو جامو کې پوه شي چې د کور حال یې ټول ډړې وړی دی پوه شي چې سړي سړي نه دي پوه شي خاوند یې خاوند نه دی پوه شي پلار یې څه خیال نه ساتي پوه شي چې وروڼه یې څه وروڼه نه دي عزت خور عزت دی مور عزت دی لور عزت دی ښځه عزت دی ته خپل عزت څنګه داسې پرېږدې چې زه ګرځه مزې کوه چې څه کوې کوه د یو سړي د عزت خرابېږي د یو سړي د دینداري خرابېږي د یو سړي د نوم خرابېږي د یو سړي د مقام خرابېږي او دی بیا هم ناست دی خو دا بېغیرتوب دی نور هېڅ هم نشته نو دا فایده زه د په الله قسم خورم د الله په کور کې بعض وایي دی په پښتنو پورې نښتی زه هسې نه نښتی په پښتنو پورې زه په خپله م الحمدلله پښتن یم په دې قوم کې یم او د دې قوم نه یمه خطي خبر یم د هر څه نه او ورب الکعبه که په حق ویلو کې مې د چا نه سترګه سوځي د پلار مور نه مې سترګې نه سوځي په حق ویلو کې د رور نه او د مشر نه او چې ټول زما ټول خیل او قوم یو طرف ته ولاړي که نه نو بیا به مې انشاءالله دې ټولو په خلاف کې حق ویم هېڅ چا نه نه یېرېږم بحمدالله نو څوک به دا نه وایي یاره پښتانه یاد کړو هغه یې یاد کړو دا ځان نه بس داسې غیرتیان جوړ کړي ما ته مسلې راغلي دي د دې ما نه تپوسونه شوي دي ما ته په خپلو زنانو ټلیفونونه کړي دي
ما ته سړو ټلیفونونه کړي دي څوک وایي زما ښځه ما ته په خپله یو کس ټلیفون کړی زما ښځه زما رور سره نیوی شوې ده یو بل سره زنا کوله دا ما ته ټلیفون راغلی ما ته ټلیفون راغلی دی چې خواښې په زوم باندې مینه ده څه وکړو اوس ما ته ټلیفون راغلی چې یو زنانه درواره سره غلط روابط دي اوس څه وکړو زه هغه خبرې کوم چې کومې ما اورېدلي دي ته د دنیا د حال نه نه خبر او چې زه خبره وکړم بیا پښتانه یاد کړو هر ځای کې پښتون مه کوه شریعت را مخکې کا اسلام را مخکې کا په هغه پښتون باندې به څه وکړي چې په ښځه باندې غیرت نه کوي په هغه پښتون باندې به څه وکړي چې په مور او خور باندې غیرت نه کوي څه کوي په دې پښتون باندې دا پښتو دې مبارک شي دغه پښتون زمونږ هغه پښتو په کار دی چې پای کې اسلامي د اسلام لحاظ پکې ساتلی کي غیرت پکې حیا پکې پرده پکې زمونږ هغه پښتو په کار دی دا څه ناشنا خبره هند رضی الله عنها وکړه یا رسول الله وهل تزني الحره یو زنانه چې د درنې کورنۍ یا آزاده زنانه یي اب هم زنا کوي دا ورته داسې عجیبه ښکاره شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا تقتلن اولادکن او خپل بچي به نه وژنئ هغه وخت کې دا طریقه و چې بچي به یې وژل خصوصا لوڼه به یې ژوندی ښخولې یا به چا د غریبۍ د لاسه بچي بلکل نه راوړي دا هم د بچو وژل دي نو هند وی بیا هند خبره وکړه وی قد ربیناهم صغارا موږ خپل بچي واړه واړه لوی وو داسې بچی به څوک مړ کړي چې وړوکی لوی کړي ها وقتلتهم یوم بدر کبارا او بیا چې لوی شي ته په جنګونو کې راله وژنې موږ یې لوی کړو ته یې وژنې د بدر په ورځ دی زمونږ څومره بچي وژلي فانت وهم اعلم بس ته هغوی پوهېږي زه به څه ووایم عمر بن الخطاب رضی الله سخ وخندل دغه شي په دې خبره باندې چې موږ یې واړه لوی کړو ته یې راله بیا ته یې راله مړه کړي تر دې چې فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو دې خبرې سره بیا وی ولا تأتین ببهتان تفترینه بین ایدیکن وارجلکن ها د خپو او د لاسونو په منځ کې بهتان نه جوړوئ د دې څه مطلب دی یو خو واضح دا دی چې بهتان ته وایي یعنې چا باندې به هسې تور نه لګوئ او یا معنی دا دی بهتان څه ته وایي د خپو د لاسونو په منځ کې یعنې داسې نه چې د یو بل سړي سره زنا وکوئ او بیا د هغه بچي نسبت خپل خاوند ته کوئ دا هم بهتان دی نو بیا هند خبره وکړه وی والله ان اتیان البهتان لقبیح بهتان لګول دا خو ډېر قبیح کار دی ډېر سپک کار دی موږ خو دا نه کوو وإنك ما تأمرنا إلا الرشد ومكارم الأخلاق يا رسول الله طول خيستا أخلاق جو منگ تخي تا خو ډېرې درنې خبرې کوي دا کمې خبرې چې ته وکړې دا خو ډېرې درنې خبرې دي دا خو ډېرې خوږې خبرې دي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ولا تعصینني فی معروف او په نیک کار کې به ګورئ زما نافرماني نه کوئ بیا هند خبره وکړه ما تاسو ته ډېره جبوره ښځه وه او د ډېرې غټې کورنۍ ښځه وه او په خطاب او په خبرو کولو باندې پوهه وه زمونږ دې کې بعض نارینه چې را مخامخ شي د یو عالم نه د سوال تپوس کې غریب له چل نه ورځي چې اوس څنګه تپوس وکړه کله به غریب لاړې تېروي او کله به چې د صاحب رامات شي او کله یو غریب په داسې طریقه باندې سوال وکړي چې حیران شي موږ ته خو پته لګي موږ ته خو سوالونه کېږي حیران به شي چې اوس دې سړي ته څه ووایو یو ورځ یو کس ما ته ټلیفون وکړو وایي دا مسله وه د حج وکړه د عمرې وه ما ورله جواب ورکړ ته بې مطمئنې وایي ما ته وایي ما اوس دله پکې کم کیلی ورکړه وایي ته بې مطمئنې وایي بعض داسې ټلیفونو کې نه سلام نه کلام نه څنګې نه غې
ما یو تپوس کوو او به ډایرکټ به شروع کړي. او بل ورځ یو کس ته ما ته به ټلیفون نه کړي، ما ته خو په سلونو ټلیفون نه راځي، زه اکثر د هر یو هغه جواب خو نه شو کولی. نو هغه یو بیا ما ته میسیج کړی و چې د قیامت په ورځ به دې پته ولیکي. نو دا د بعضو خبرې دي. او دا اوس زنانه ده او چا ته ولاړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما نافرماني به نه کوئ، دې بیا خبره شروع کړې وي ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد ان نعصيك في معروف. یا رسول الله موږ چې دلته راغلي وو خو دې لپاره راغلي وو چې ستا نافرماني به نه کوو، موږ خو راغلي هم دغې لایو. بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانو سره بیعت وکړو، هغه ټولو دې خبرې اقرار وکړو چې او بس دغه شان به یي. نو په دې کې هند وي یا رسول الله نصافحک، لاس را مخکې کړي چې موږ یې سره لاس میلاو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انی لا اصافح النساء، زه پردو زنانو سره لاس نه میلاوم. انما قولی لامرأة قولی لمئة امرأة، زه چې یوې ښځې ته خبره وکړم لکه دا چې ما دې سلو ته وکړه، خبره ختمه شوه. نو دلته بله فایده انی لا اصافح النساء، زه د پردو زنانو سره لاس نه میلاوم. دا زموږ پښتو معاشره کې د دې سخته خلاف ورزي کېږي د دې مسلې. بس کور ته چې ورننوځي که تره لور مخې له راغله، که د ماما لور راغله، او که خینه ولاړه ده، او دا له پرېږده دی به ورشي زنانه سره به لاس میلاو کړي او څنګه یې ښې او هغه به ورته په خیر او دا لکه دا څوک دا زما د اوښې ښځه ده وایي. او دا د یعنی داسې رشته باید کې وي دا جي زما خینه ده، یعنې دا خینه خو ډېره نږدې ده زموږ د ښځې خور ده وي. چې کومه ښځه په هغه زنانو کې چې ستا ورسره نکاح کېږي او ته د هغې په محارمو کې نه راځې، د هغوی سره به لاس نه میلاوې اگر که په دې باندې خفه کېږي. مخلوق اطاعت به نه کوې د خالق په نافرمانۍ کې حدیث کې راځي. اوس مخلوق وایي زه خفه کېږم، نو څه به کوو؟ خفه دي شي وایي زه خو دا اوس اکثرو ته دا مشران وایي دا تره لور دی د بیا به څه وایي سباله، دا د ماما لور دی د بیا به سباله څه وایي. هم د دې کیسونه خو جافي جوړېږي که شریعت چې خیال وساتي به یې سلونه. نو انی لا اصافح النساء، زه یې د پردو زنانو سره لاس نه میلاوم، دا د سړي صفت دی. او بیا اکثر چې کوم سړی شرعي پرده کوي نو دا کوم چې د ده خلاف وي نو هغوی هم کور کې وایي یو زنانه به هم وایي د ده مخې له نه ورځئ، وایي که نه وایي؟ دا سړی په صحیح معنو سره سړی ځکه ورته وایي د ده مخې له به نه ورځئ. او بعض خو هغې د زنانو په منځ کې دومره خوشحالي چې من غټېږي. شتي داسې سخت خوشحالي د زنانو په منځ کې بې انتها. بلکې زه خو دا وایم چې سړی خور لوڼه شوې ترور شوه د دوی سره هم سړی دومره کښېني چې څنګه یې ښایي، حال احوال تپوس وکړي، څه خدمت څه ضرورت هغه وکړي، بس بیا د هغې نه زیات کېناستی نه شي. اوس خویندې ناستې دي یو سړي او دی ورسره منځ کې ناسته، اوس څه وخته پورې سړی کښېني او بیا کښېنه او قیسې او د زنانو خپلې خبرې خپل عادات. بله دا چې د زنانه د دې سړي د لاسه بیا غریبانه ځان د مرۍ نه نیولی. څنګه ځان د مرۍ نه نیولی؟ نو دغه څادر به یې جوخ غریبي تاو کړی، لوپټه به یې تاو کړي، خپل ګپ شپ نه شي لګولی او دی یار قسم خوړلی زه دې ځینې نه ځم. نو ځکه دا خبره یاده کوي. بلکې هلکان ماشومانان دا به هم ډېر نه پرېږدي زنانو سره. د هغې یو نقصان دی چې بیا په داسې ماشوم کې اکثر د زنانو عادات راځي، او یا داسې ماشوم چې هوښیار وي پوهه وي د زنانه په جسم باندې، نو ګوري را ګوري یو ځي ته بل ځي ته نور سوچونه یې ذهن ته راځي.
د هغه ماشوم خبره کوم چې پوهی. نو ځکه دې باب کې هم احتیاط پکار دی. دا مسلې د دې نه دي چې بدګماني ده، دا مسلې د دې دي چې دا شریعت دی، او بله دا لار بندول دي. په دې چې د عمل وکړو نو فحاشۍ ته لارې ټولې څه شوې؟ هغه بندې شوې. کله چې هند واپس راله خپل کور ته، نو په دې کور کې بوت پروت و، بوت. اول خو یې دا کار وکړو چې هغه بوت یې مات کړو، او بیا دې بوت ته لګیا ووایي کنا منک فی غرور، موږ داسې دوکه کړي د کار نه وي. سړي هغه د ټوله مکه فتح کړه او ته دلته ناست یې. اب پته حقیقت ورته پته ولګېده که لکه څنګه چې دا عمرو بن الجموم رضی الله عنه هغه اسلام لا نو قبول کړی، نو د هغه دا زامن او بس صحابه کرام دوی به تلو چې دی په دې مسله باندې پوه کړي چې ده دا بوت څه نشي کولی. نو روزانه به یې د ده دا بوت ته شپې وړو او ګن ته به یې ګزارو. سبا به دی ورغی، بیا به پیشوړه موړه وواله، بیا به یې کېښوده. نو یو ورځ یې له هغه بوت راواخیستو او یو مردار مړ سپی پروت و، د هغه سره یې وتړو، کوهي ته یې ګزار کړو. دی چې سهار راپاڅېد بیا پسې ګرځېدو، بیا یې چې وکتو هغه دی بوت هم پروت دی سره د سپي. چې ودرېد ورته وی تالله لو كنت الها مستدا، په الله مې دې قسم وي که ته په رښتیا اله وې نن به تا او سپی یو ځای نه وي پراته، خو د کار نه یې. اوس بیا اسلام قبول کړو چې الله د چا ذهن کوله وکړي که لکه بل موږ د ملګرو سره که پرون موږ خبرې کولې چې اوس د انګریزانو ته وګوره، د هندوانو ته وګوره، څومره ګډ تعلیم یافته خلک دي پکې، څومره ګډ تعلیم یافته دنیوي اعتبار سره. دا تعلیم یافته هم راځي بوت ته سجده لګوي، دی هم بوت ته پروت وي. نو دومره ستا ذهن کار نه کوي چې یو شی تا جوړ کړو او بیا ورته پروت وي. مخکې ورځ کې یو ویډیو چلېده، چېرته انډیا کې د یو مندر نه بوتان را جمع کړي دي زاړه شوي او بیا یې ګزارلي یو څښا نهر ته. کیدای شي تاسو کې بعضو کتلي، نو د هغې نه یې ډینه ډکه کړې ده د هغه بوتانو نه، او کسان ورته وختلي دي او ګړزه ګړزه ټول ګزاري. نو دا د اوسه پورې ورته سجدې لګولې او نن یې نهر ته ګزاري، نن یې ګندګۍ ته ګزاري. عقل څه شو؟ نو د الله شکر دی چې موږ ته د اسلام نصیب کړی دی. په دې همیشه د الله شکر ادا کوو. او بیا په اسلام کې هم ډېرې فرقې دي، شیعګان هم وایي موږ مسلمانان، بریلیان او تصوف والا او قبر پرست والا، دوی هم دعوه د صحیح اسلام کوي که نه. الله موږ ته په هغه ټولو په منځ کې د توحید عقیده نصیب کړې او د پیغمبر د تابعداري عقیده موږ ته نصیب کړې. دا د الله یو اوچت نعمت دی، الله یې دا نعمت په موږ باندې برقرار ساتي. رب العالمین دې په سنت او په توحید باندې موږ د مرګ پورې مضبوط ساتي. بیا هند واپس راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بیا راله، وی یا رسول الله، ای د الله رسوله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. یا رسول الله، د ځمکې په دې مخ زما دا خبره ډېره خوښه وه چې ته ذلیله شي او ستا دا کور والا ذلیله شي. خو نن زما دا خبره ډېره خوښه ده چې د ځمکې په دې مخ که چاته عزت میلاویږي نو چې تا ته میلاو شي، او چې ستا کور والا ته میلاو شي، ستا خاندان ته میلاو شي. بیا ورته وویل یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح. ابو سفیان یا رسول الله بخیل سړی دی. ابو سفیان کې دا صفت و چې څه شی دی؟ بخیل دی. اوس کې سړی وي چې دا اوس غیبت دی، نو څنګه دا پیغمبر ته لګېده؟ موږ دا مسله ذکر کړې چې بعضو ځایونو کې غیبت څه دی؟ جایز دی. لکه کله چې قاضي ته سړی مسله بیانوي، نو داسې کې اوس پیغمبر ته مسله بیانوي. وی رسول الله ابو سفیان بخیل سړی دی، ولیس یعطیني ما یکفیني وولدي، او موږ له دومره خرچه نه راکوي چې زما او زما د بچو پوره شي، خو زه د هغه نه پټه پټه خرچه علمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خذي ما یکفیکی وولدکی بالمعروف. التې خذي ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، التې خو دومره تیاله څومره چې ستا او ستا د بچو ضرورتي بالمعروف. ګوره په ښه طریقې سره زیاتی به نه کوې. نو داسې کې یو څو مسلې ثابتې شوې. یوه
خپل حق ته اخیستی شي په دې طریقې سره د زنانه په خاوند باندې حق دی چې هغه به پرې خرچه کوي په دې بچو به خرچه کوي دویمه که یو زنانه داسې نه زموږ دا بیان زنانه واوري او ټولې شروع کړي هغه درس کې ویلو چې هلئ نه موږ دا نه و چې به شروع کوو هغه زنانه چې هغې ته د هغې ضرورت هغه سامان هم نه میلاویږي اوس یو زنانه وایي چې زما ښځه زه پروګرام له ځم او ما له چې دی واده له نوي جوړه نه الي د پلاني واده دی او ما له پکې جوړه نه الي زه راځم د دې خاوند نه پیسې پټوم څه وایي پټولی شي ولې دغه ضرورت نه دی یو ښځه وایي چې ځان له یو توله سره علم راشي د هغه نه بټوې نه به یې راوباسم نه ها ضرورت کمه جامه د ضرورت ته هغې کې کمی دی خوراک ضرورت هغې کې کمی دی علاج کې کمی دی د ضرورت شی بچو ته کم دی هغه یو ښځه د خاوند نه اخیستی شي اگر که هغه ته پته نه وي بل دې کې بله مسله د ملګرو ته نصیحت دی چې خرچه کوئ د ښځو چې کوم حق دی د بچو چې کوم حق دی هغه ادا کوئ الله به تاسو نه ګورې دې تپوس کوي ګورې دا ښځې څه څاروی نه دی چې تا راوستی په کور کې دې تړلی هغه غریبه بیماره ده علاج نشتی هغې جوړې ته ضرورت نه نشتی هغې خوراک ته ضرورت دی ښه خوراک ته نشتی خو بس دقه ټلیفون ورته کوي زما د وروڼو ګوره ښه ټیټ خدمت کوه او مور پلار ګوره خفه نه شي او سهار کې کور جارو کوه او بس بلا د غشان مشان هم دغه کوي دغه هم تپه خو بیا دا نشته چې د دې ښځې خو څه حق دی که نه او نه چې بس ته راله مزید یې اخله د شپې ورسره سمله او بیا به ستا د کور خدمت کوي او قصه ختمه شوه نه ښکلی خوراک پې کوه هغه حدیث د یولسو زنانو هغه کې ام زرع د خپل خاوند صفت یې څه کوو وی د ابو زرع د لاسه خو زما دا مټې غټې شوي دي څه مطلب دی مټې غټې شوي ښه خوراک را باندې کوي زمونږ کې بس په سبو وله بیخ بنیاد ووایسي دا ښه خوراک په ښځه باندې په بچو باندې د هغوی چې کوم ضرورت دی هغه ولله کوه دا پیسې ټول عمر له او دې ته غوټې اچول دا غوټې نه دي دا سړی خرابوي او د بینکونو کې د انکاونټونه دي دا اکاونټ زر زر دا باز په دې موبایل کې کولو کې بیا وګوري سوري او شتي شتي بینک کې تختي نه د بینک نه او لګی ته نه نو چېرته تختي او پرتي ستا د مرګ نه بعد به ځوانان لګی خو بیا به ته نه یې بیا به یې ولګوي ته صرف دغه مزدور پیدا شوی د مال مزدوري او نوکري بس د مال مزدوري او نوکري څنګه ده د مال چوکیداري ستا په نصیب څه رسېدلي ده د مال چوکیداري خیال یې کوو چې څوک یې پټ نه کړي خیال یې کوو چې څوک یې وانلي نه په خپل یو سړی وخوري او نه په بچو ولګي او نه په ښځه نو ښکلی ژوند خو دا دی چې سړی په خپله م وخوري شریعت په حدودو کې په بچو یې م ولګوي په ښځه یې م ولګوي په ملګرو یې م ولګوي په غریبانانو یې م ولګوي په یتیمانانو یې م ولګوي په دیندارو یې م ولګوي دا ښکلی ژوند دی او فایده واخلي د دې مال نه د دنیا دپاره تم فایده واخلي او د آخرت دپاره تم فایده واخلي